پاتې شه باران دی. دا ناول دویمه برخه. بنډار ښکلی و، کلیوال سیلاني و، یوه لویه کېږده یې لګولې وه. دا رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کاوه لکه ټول فطرت چې سندره وایي. دا کېږدۍ په منځ کې اور بل و او څڼورو زلمو ترې دا تڼ زنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره د سوات غرونه له نغمې وپنځول. بنډار پای ته ورسېد. د هوټل په لور رهي شو. زمرک ته مې وویل اشنا هره ورځ به د رباب کاوه. نن مې ومنله چې په زړه کې د جوش او په ګوتو کې د کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه د ادم خان وبولم. نه اشنا ډېر پام به کوې. زه د وخت له درخانیه ویرېږم، بلکې سخت ویرېږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ښه ماته به رباب را زده کړې؟ هو، خو هله چې درخانۍ پیدا کړې بس داسې وګڼه چې در مې موندلی او خانۍ ته لا ورځې پاتې دي. مطلب دا چې د رباب ته نه دې موندلې، خو تارونه ورخېژولې پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو، ګوړه مې ورته ایښې وه، په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې درخانۍ لپاره زده کوې، په ګوړه کار نه کیږي. د شاتو بوتل به راته راوړې، بنده ته منظور ده. ښه اوس دا راته ووایه چې درخانۍ بیبي چیرته ده؟ دا به درته وایم، خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک موسکی شو، ویل زه دا د انتظار غر به هم پر اوږو واخلم. پوره استازې مجبور یم چې اوس زر تر زره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی. خو ځه چې اوس هوټل ته ځو. د هوټل کوټې ته چې ورننوتو، زمرک په خپل کټ کې وغځېد او ما تلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره په عامه اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړ او راغږ یې کړ. غزنه وه، غزنه ځواب مې ورکړ هن. بیا دې څه په زړه راوګرځېدل؟ هسې ما ویل چې خوشحال بابا پیژنې او که نه؟ هو، څه ناڅه خو یې پیژنم، خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سواتنامې په نامه منظوم کتاب لیکلی دی. یو دوه بیته یې راته یاد دي. تر کابل نه یې هوا د وړي ښه ده، د کابل هوا ترخه د ده خوږه ده. په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی، په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی. حیف دا چې کشمیر ارض دی، سوات تنگ دی. زړګیه، زه چې لومړی ځل سوات ته راتلم، د پښتو له ښوونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی، خو چې خوشحال بابا وایي خامخا به همداسې وي. ته یې منه، خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا د تر کابل خوږه وي. ګوره ګیلمن کېږمه، 4 موسمه دي. خوشحال بابا وایي چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل له هوا خوږه ده. معنا دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبرو زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو سره پرېکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په اړوند په همدې خبرې پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نشوه کېدای. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګی، د جغرافیې ساعت، څانګه او د هغې په ترڅ کاته را یاد و. زمرک ویده شو، خو زما به د څو شیبو لپاره یې له سترګې ورتلې. سهار شو او غرنیو مرغانو په خپلو نغمو سره د لمر د لومړیو وړانګو هرکلی وکړ. موږ چای وڅښه، د هوټل د پیسو بیل مو ورکړ، بکسونه مو اوږو ته کړل او د پېښور د موټر اډې ته روان شو. پر لاره مو د شنو غرونو، سیند، مرغانو، ځناورو، سیلانیانو او غرنیو وګړو ننداره وکړه. دا واورین سوات د غرونو څوکې داسې برېښېدې لکه چې پیغلو ځانونه د سپینو زرو په پرېمانه ګاڼو پسوللی وي. یو ځای موټر ودرېده، ماشومانو رامنډې کړې، د دنداسې ګېډۍ یې پلورلې. زمرک راته وویل عجیبه نه ده، خلک دلته د مزو لپاره راځي، خو خپل اوسیدونکي په بده ورځ دي. تر دې چې واړه ماشومان په دې کنګل واورین چاپېریال کې د موټرو پسې دنداسې ګېډۍ ځغلوي. اخر ولې؟ ورته ومې ویل چې ستا د ولې ځواب ښایي د ماضي د حافظې په کوم ګوټ کې خوندي وي.
خو زما په خیال دلته غرونه دي د کار وړ ځمکې لګې دي له ښاره لرې دي چې سړی سهار مزدورۍ پسې وځي ماښام راشي غر د حکومت تر ولکې لاندې دی خو که خلکو ته وسپارل شي زر به سپېره شي. زمرک پوښتنه وکړه حکومت هیڅ نشي کولی؟ ولې نه، خو که دلته کارخانې راشي ښار راشي فطري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکون لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي. دا خلک داسې مثال لري لکه چې په واوره کې وچ کړل شوي وي او د نړۍ د خلکو لپاره ترې موزیم جوړ شوی وي. بله بیلګه نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کافرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستانیان مسلمانان کړل، خو بل پلو کافرستان په زړه بڼه له خپلو کفري دودونو سره د نړۍ د نندارې لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کافرستان ساتل د یو مغربي لرغون پیژندونکي پاند ښه کار دی، خو مسلمان مبلغ یې خامخا غندنه کوي. زمرک وخندل ته هم عجب استدلال کوي، اوغه خبره نه کوي چې دا څیز ښه دی او که بد. رښتیا هم همداسې ښکاري د اشیاو ارزښت نسبي دی. یو څیز له یوې زاویې ښه او له بلې بد کیدای شي. له دې خبرو وروسته خاموش شو. نه پوهیږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادې مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته راورسېدو، خپل سامان را سره و او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو هم اخیستي وو. بار دروند برېښېده، ګاډۍ مو ونیوله. دا زمرک دوی کور ته پر لار و. اول هغه کوز شو او بیا څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې، هغه هم په انتظار تېرې شوې او لیسې ته لاړم. بیا د استاد له راتلو تر مخه په ټولګي کې شر او شور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو لوړو ژورو کې چې د سهار د باد له مستانه غږ څه پیدا کېږي. سندره په ختمېدو وه، زرینه راننوته، څانګه یې ښکل کړه، د څو اونیو تږې وه. د شونډو بېواکه خرپ یې د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېد لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانه وړي. ماته شي او سندریز غږې په اشنه ځنګله کې تر لرې لرې خپور شي. زرینه او څانګه ملګرې وې او بیا دواړه نجونې وې، خو بیا هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېدم چې څه وکړم. د تختې خواته لاړم، تباشیر مې راواخیست او د غرې یو انځور مې وکښه. زه انځورګر نه وم، خو له فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور د ښکلو لپاره غیر منظم خو پر ریاضت کړی و. انځور پوره شو او ترې لاندې مې ولیکل فطرت له جمال او جلاله ډک دا خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوسته انسان سترګې هم لوستی شي. دا جمله مې لیکلې وه، یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې ښوونکی راننوته. غوښتل مې چې تخته بیرته پاکه کړم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې خښې ولیدې. جرأت مې ونه کړ، نیغ لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او ترې لاندې لیکل شوې جملې خوند ورکړ. ستاینه یې وکړه، د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شېبه خبرې وکړې. دا بېله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای د هغوی په جغرافیوي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړ. ویلې غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، څړځایونه لري، ځنګلونه لري او ځنګلونه بیا د میوې باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډېر څه لري. د باران ورښت ته لاره برابروي او د نیزونو مخه نیسي. خو په ټولو کې وروستۍ جملې خوند راکړ چې ویل یې غرونه او ځنګلونه د ځمکې ګاڼه دي. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغه خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو له کونجونو څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما په لور ځغلنده پرواز کاوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېد او استاد وواته. څانګې ما ته رامخ کړ او په لومړي ځل یې راسره داسې خبرې پیل کړې چې نیغ په نیغه یې د درس سره تړاو نه درلود. غزنه، غرونه دې ډېر خوښ دي؟ هو، غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسو له تختې له انځوره دا پر ځای اټکل وکړ. څانګه په خندا شوه، ویل یې تاسو تېروتی، زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. اریانونکې ده، ما خو له تاسو سره هېڅکله پر دې اړه خبرې نه وې کړې.
د دې پر ځای چې څنګه ځواب راکړي، نوراني سترګې چې نرۍ شرابي موسکا پکې خپره وه زما سترګو سره وجنګولې. لاس یې زما پر کتابونو ورتیر کړ او په موسکا یې راته وویل ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړ، په غور یې وکاته او راته یې وویل له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا پر کتاب دا عکس لیدلی نو زړه ته مې راپرېوتې چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګري خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورساوه. زړه مې ولوېد. د ځان سره مې وویل آخر د معما حل در راووت. تا ماته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې وپوښتله د خیال مرغه دې له کومې شنې څوکۍ نه توپانونه پیل کړل. دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه داسې هم نه ده، د غرو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو د یو انسان نه هم توپانونه شروع کړي. په دې خبره هغه له حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېزې لاندې راغلم او د خبرو سر او تال مې مات شو. څو شېبې زموږ دواړو سرونه ښکته وو. داسې حالت و لکه چې سپینه خبره مې ورته کړې وي چې څانګې در سره مینه لرم. خو بیا مې هم خپل شیندلې هوا سره راټول کړل او ورته مې ویل دا عکس چې زما پر کتاب لګېدلی دا زموږ د خپل هیواد یوه ښکلې سیمه ده، دا بدخشان دی.